بسم الله الرحمن الرحیم. نوی سیاست کتاب دی لټون پاڼه دا 1543. شاعر دی غنی خان. د هوښیارو لارې مې ډېرې زده، خو زما د شان دغه لاره نه ده. زه د زرو صحراو ارمان یمه، زما بخت کې کوڅه د ګلزار نه ده. نو د هوښیارو لارې زموږ معاشره چې چاته هوښیار وای، لکه د مثال په طور غټ سیاستدان ته خلک وایي دا دومره هوښیار دی، یا دغه شان غټ بزنسمین کاروباري انسان ته مونږ وایو دا ډېر هوښیار دی، بیل ګیټس دی. په دې وجه باندې بابا ورته فرمایي چې ما ته هم دغه لارې معلومې دي، زه هم دغه کولی شم، زه هم د دوی په شان نوی سیاست نوې طریقې اپنولی شم. خو دغه لار چې دغه زما د شان سره نه ښایي. زما د شان سره ولې نه ښایي؟ هغه اوس بابا مونږ ته وایي چې د هغه څه شان دی، هغه څه سوچ والی انسان دی. زه د زرو صحراو ارمان یمه، زما بخت کې کوڅه د ګلزار نه ده. نو صحرا خو یو علامت دی د تکلیف دپاره، د سختې د تلاش او جستجو دپاره. نو غنی خان تلاش او جستجو او سختو او درد تیرولو والا انسان دی. هغه په تکلیفونو کې پوهه لټوي، هوښیاري لټوي، عقل حکمت لټوي. هغه په صحراګانو کې د ریدي ګل سره خبرې کوي، او دوی چې دي دوی په یو ګلزار کې ناست دي، او دوی راحت لټوي او دولت جمع کوي او مزې کوي او د خلکو سره دوکه کوي، او د هغې په بدل کې دوی ترقی کوي او مال جمع کوي او بینک اکاونټس او غټ ګاډي او غټې بنګلې. نو دوی په ګلزار کې اموخته دي، ناست دي. او غنی خان چې دی د صحراګانو ارمان دی. زه یم خاوره خو ډېره بېتابه یم، ما موندلې لمحه د قرار نه ده. اوس دوی چې دي دوی هم د خاورو نه جوړ دي، خو دوی لږ بېتابه دي. د دوی بېتابي معمولي څیزونو ته مختص ده، او د غني خان بېتابي چې ده هغه عمري ده. هغه ټول عمر بېقراره تېر کړی دی، هغه په یو جستجو کې، په یو تلاش کې دی. هغه د دوی په شان دي معمولي څیزونو ته خپله بېتابي بېقراري نشي وقف کولی. دا د دروغو منډی د سود او زیان دی، زمونږ د ورکو یو بل جهان. د ورک چې دی په عشق او حسن او رنګ او مستۍ کې چې ورک دی، د دوی یو بل جهان دی، په اعتدال باندې چلیږي. هغه د دې ظاهري سود او زیان سره څه تعلق نه ساتي. د دوی د سوچ میدان، د دوی د فکر میدان او د دوی د عمل میدان، هغه د دې معمولي څیزونو نه چې دی مستغني دی. دا اوچت فکر والا خلک دی، دوی په دې معمولي خبرو کې خپل ځان نه ورکوي، دوی په یو بل جهان کې ورک دي، د حسن او رنګ او محبت او انسانیت جهان. دلته او دا د دروغو منډای ورته ووایي، ځکه چې په منډای کې خلک بزنس کوي. نو په منډای کې خلک دروغ هم وایي، اکثر قسمونه پکې هم ډېر خوري. دغه شان دا سیاستدانان چې دي، دوی هم د دې سیاست نه یو منډای جوړه کړې ده، او خرڅېږي او لوټې کېږي او هارس ټریډینګ پکې کېږي او څه عجیبه چل شوروي. نو ځکه ورته بابا د دروغو منډی وي. او سود او زیان چې ده پکې څونه ګټه وکړه او ده پکې څومره تاوان وکړو، په دې نوي سیاست کې د عوامو سوچ څوک نه کوي، خو د خپل سود او زیان سوچ کوي. دلته خای به یو او خرڅی به بل، دا بازار ټګ او کوټه سامان. ټګ بازار دی، تا ته به وښایي یو شان لیډر، ځان نه به یې غټ لیډر جوړ کړی، او چې هغه ته اختیار میلاو شي یا به بل شان وخیږي. حقه سړی به خو بل شان به شي. د تقریر کې به یو شاني، په عمل کې به بل شاني. وښایي یو خرڅ بل کې، واده یې وکړي د قوم سره، وکړي ورسره بل څه دوکه ورکړي. ځکه یې ورته ټګ کوټه سامان، ټګ بازار. دلته مینه، وفا او غیرت او رښتیا چې بې سوده یې کړې، نو خرطوب دی. دلته به مینه، د مینې نه به یو سود علي، د رښتیاو نه او د وفا نه او د غیرت نه به یو سود علي او فایده به ترې علي.
دلته به وفا د چا سره هسې نه کې، مینه به د چا سره هسې نه کې، په یو بدل کې به کې د یو سود دپاره به یې کې، د یو مفاد دپاره به یې کې. او که هسې دې غیرت وکړو او هسې دې مینه وکړه او هسې دې د چا سره وفا وکړه، نو دا خرطوب دی چې د دې تا بدل وانه غس. داسې دا بازار دی چې مینه به پکې هم په بدل باندې کې، وفا به پکې هم په سود باندې کې. دا قصه بس د چرګ او ډیران ده، خو په نوم د اوچت سړیتوب دی. پالیټکس، سیاست خو ډیر اوچت څیز دی. سیاست باندې خو اوچتو مفکرینو فلسفیانو غټې مباحثې کړي دي، په دې باندې خو ډیر ښه قومونه آباد شوي دي په سیاست باندې. سیاست خو د معاشرې او بلند اداره ده. خو دلته نوی سیاست چې دی زمونږ په معاشره کې، هغه داسې دی لکه ډیران، او کم خلک چې پکې شامل دي هغه داسې دي لکه په ډیران چې هغه چرګان لتې شتې کوي او ګن لټوي او خوري په ججوره کې جمع کوي، او نوم پې دومره د غټ سیاست لګېدلی دی. سیاست خو اوچت سړیتوب دی، او د دوی دې ډیران لټولو ته سیاست ویلی دي. نو بابا وایي چې زه په دې کې نه یم. مطلب دا چې بابا چې دی یو پالیټیشن هم و که نه، اسمبلی ممبر هم و، خو دا نوي پالیټکس چې لیدلی دي نو هسې غړی خفه شوی دی. نو دی نظم یې لیکلی دی، ویلی دي چې زه په دې کې نه یم کم سے کم. اوکې جی، والسلام.